اصل کې دا دوه رکوګانې الله د غزوه بدر د پاره د مقدمه په تور باندې الله ذکر کوي. ځکه اوس په مسلمانانو باندې نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانان یو غزا سره مخ کېدون کېو چې هغه د بدر غزا و. نو د بدر غزا نه مخکې الله پاک د تاریخ د بنی اسرائیلو یو بل غزا ورته مخله کوي چې هغه هم د بدر د غزا په شان ته یو غزا شو د بنی اسرائیلو په وخت کې. مسله قصه داسې وه چې کله بنی اسرائیل د مصر نه راغلل د سینا دښتې ته چې کله بنی اسرائیل راغلل نو هغه تفصیل تاسو له تیر شو چې الله د پاسه په وریځ راوستل، منو سلواو او دارنګې اوبو د تیږې نه راویستل چینا، دا ټول سلسله مخکې ذکر شو. خو دې بنی اسرائیلو ته الله حکم وکړ چې تر څو به تاسو په دې دشته کې په دې بیابان کې د سینا په دشته کې پراته تاسو داسې وکړئ چې جهاد وکړئ د موسی علیه السلام په ملګرتیا باندې. فلسطین کې عمالقه کافران دي، دغه کافران تاسو د جهاد په زور او قوت باندې د فلسطین نه وباسئ. دا تاسو پلرنی وطن د ابراهیم علیه السلام په همدې ځای کې و. تاسو بیرته د علاقه فتح کې او کافران د خپل وطن نه وشړئ. نو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل چې موږ دا کار نشو کولی، جهاد موږ نشو کولی. فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. سورة مائده کې به انشاءالله راشي. ته اوس تا رب دې لاړ شئ، تاسو وجنګېږئ، موږ دلته ناست یو. په دې منځ کې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو نه ډېر ناامیده شو، ځکه بني اسرائیلو یو ناروا خو نو د هر حکم د الله او دارنګې د الله د نبی دوی خلاف کولو. موسی علیه السلام ډېر تنگ شو. موسی علیه السلام دعا وفرمایله چې یا الله ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ما او د فاسق قوم په مقابله کې نور جداوالی راوله، دوی سره په دنیا کې نور زه اوسېدل نه غواړم. الله موسی علیه السلام هم په دې موده کې وفات کړ. هارون علیه السلام چې د دې ورور پیغمبر هغه هم وفات شو. 40 کاله دوی په دې دشته د سینا په دشته کې پراته وو. په دې 40 کالو کې دوی په دې دشته کې ډېر تنگ شول. د یوشع ابن نون علیه السلام په ملګرتیا باندې دوی جهاد شروع کړ، بني اسرائیل او فلسطین فتح کړ. وروسته چې کله تنگ شول او دا څوک دا 40 کاله بعد هغه خلکو د یوشع ابن نون علیه السلام ملګرتیا وکړه او جهاد یې شروع کړ چې هغه خلکو باندې د غلامۍ دور نو تیر شوی. ځکه 40 کاله کې دا زاړه خلک اکثر ختمیږي، نوې نسل د بني اسرائیلو په دشته کې هغوی ځوانان شول، هغوی یو حد ته ورسېدل. دغه نوې نسل بیا جهاد وکړ، ځکه هغه زوړ نسل چې کم د مصر نه راغلي وو هغوی غلامۍ ځپلي وو. کم قوم کم ولس چې هغوی غلامۍ وځپي، دا قوم بیا د جهاد او د قربانیو د اسلام او د حیا او د غیرت په قصه کې نه وي. لکه نن سبا چې اسلامي امت اکثر مسلمانان هغوی غلامي ځپلي دي، څوک فکري غلامان دي او چا باندې کافران مسلط شوي دي، په د پاسه ولاړ دي. نو غلامي ځپلي خلک، دا خلک جهاد نشي کولی، قرباني نشي کولی، دین ګټلی نشي، غیرت نشي کولی، حیا او ایمان ساتنه دوی نشي کولی. نو دا غلامي ځپلي و دا خلک. دوی چې مړه شول، نوی نسل 40 کاله کې نوی نسل پیدا شو. دغه نسل بیا د یوشع ابن نون علیه السلام په ملګرتیا باندې جهاد شروع کو، فلسطین فتح کړ. فلسطین چې فتح کړ، فلسطین کې د بني اسرائیلو 12 خاندانونه او 12 حکومتونه دوی جوړ کړ. یو حکومت جوړ نه کړ. 12 حکومتونه چې کله دوی جوړ کړ، نو وخت تېرېدو سره د دوی په خپل مابین کې جنگونه راتلل. ځکه 12 حکومتونه، یو حکومت وایي چې زما حکومت دی وي، په هر ولایت کې په هر ځای کې بیل حکومتونه، نو د دوی خپل مابین کې جنگونه راتلل. په دې جنگونو کې بیا دوی باندې داسې هم کېده چې کله به دوی کې یو کس کمزوری شو، ده به د عمالقه او د کافرو نه به مرسته وغوښته چې ته زما ملګرتیا وکړه، زه د فلانکي قبیلې سره جنګېږم. لکه نن چې مسلمان د کافر نه مرسته غواړي او د بل مسلمان په خلاف جنګېږي. نو دغسې د کافر نه دوی مرسته غوښته، د بلې قبیلې او بل حکومت په خلاف به دوی جنګېده.
په دې جنگونو کې دوی ډېر وکړېدل، د کورونو نه وویستلی شول او دارنګې بچي ووجلی شول او دارنګې ډېر ښځې پکې کونډې شوې، ځوانان پکې ووجلی شول. دوی تنګ شول د جنگونو نه تنګ شول. نو دوی ویلې چې تر څو به موږ په خپل مابین کې جنګېږو، راځئ چې موږ هغه چا سره وجنګېږو چې څوک موږ جنګوي او د چا چې زموږ تر شا لاسونه دي. لکه اوس چې مسلمانان ټول لاسونه سره یو کړي چې موږ خپل مابین کې سره نه جنګېږو، موږ ټول مسلمانان سره یو کېږو، د یهودو په خلاف جهادونه شروع کړو. نو هغوی داسې وکړل. نو دې زمانه کې شمویل علیه السلام پیغمبرو دوی راغلل، هغې نه مطالبه وکړه چې ته د الله نه وغواړه، الله د جهاد حکم نازل کړي، جهاد فرض کړي، موږ به جهاد وکړو او یو امیر د جهاد الله موږ ته وټاکي. نو هغه ورته ویل چې ګوره دا کار به ونه شي کړی. نو دوی ویل چې نه، ولې به ونه کړو، موږ کورونو نه ویستل شوي یو، موږ باندې ظلم شوی، موږ باندې زیاتی شوی دی، څنګه به موږ جهاد نه کوو. نو چې جهاد پې فرض شو نو بیا ډېرو کمو خلکو د جهاد کې شرکت وکړو. یو خدا اول دوی په امیر کې خبره کوله چې دا امیر موږ نه منو. نو الله د دوی لپاره طالوت علیه السلام امیر مقرر کړ. اول په امیر کې دوی خبره کوله چې امیر نه منو، امیر کې دا خبره ده. همیشه دپاره دا هغه چې مشران باندې خلک اعتراض کوي، مشران نه مني. نو دوی مشر باندې اوله جوړه نه راته. بیا چې راغی بیا امیر په امتحان وکړ چې په اردن کې یو نهر په هغې تېرېږي، ګوره اوبه د هغې نه مسکې مګر یو لپه اوبه. نو بیا چې ډېرو مجاهدینو هلته اوبه وڅکلې، هغوی پاتې شول، جهاد کې شرکت ونه کړ. 314 مجاهدین طالوت علیه السلام په ملګرتیا باندې پاتې شول. طالوت علیه السلام جهاد وکړ د الله په مرسته باندې. داود علیه السلام دې وخت کې لا نه عسکر او نه پیغمبر شوی و، خو دا همدوی مجاهدینو سره رضاکار په شان ته یو ځای شوی و. نو داود علیه السلام را ولګېده، دا جالوت ملک په تیږه باندې په سترګه وویشته، مردار که. مسلمانانو ته الله بری ورک. دې بري نه وروستو بیا 14 کاله طالوت علیه السلام اسلامي خلافت او اسلامي نظام وساتلو. د هغې نه وروستو بیا 40 کاله داود علیه السلام باچهي وکړه او دارنګه 40 کاله بیا سلیمان علیه السلام. تقریبا کم 100 کاله په بني اسرائیلو کې د خلافت سلسله وچلېده. نو هغه خلافت سلسلې ته او هغه بني اسرائیلو د دور غزوه بدر ته په دې 2 رکوګانو کې الله اشاره کوي.